ډېر وخت مخکې له دې ځایه ډېر لرې په یو زرغون کلي کې یو هلک اوسېده. نوم یې سلیم و. سلیم لا وړوکی و خو زړه یې د اسمان دومره لوی ارمانونه لرل. د مور او پلار یوازینی زوی و نو ډېر یې نازوه. سلیمه ګرانه زویه، پام کوه، راځه راشه کور ته، هسې نه چې خوږ شي، ډوډۍ تیاره ده. سمه ده مورې، زه لوبې کوم، بیا درځم، ځان نه خوږوم. ګرانه زویه، راشه دلته کښېنه، زه غواړم له تا سره یوه خبره وکړم. هو پلاره، ووایه. زویه، کوشش کوه چې هیڅکله له بدو ملګرو سره ونه ګرځې، ځکه دا ستا ژوند او آخرت دواړه تباه کوي. تل ښه ملګری غوره کړه، لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم په تېر وخت کې فرمایلي دي. پلاره، زه خو ماشوم یم، هیڅ نه کېږي، ملګري مې ټول ښه دي. ګرانه زویه، که ماشوم هم یې احتیاط کوه، د پلار نصیحت ومنه. شیطان تل انتظار باسي چې ماشوم لوی شي، بیا یې په دام کې اچوي. سمه ده مورې، زه به مې د پلار نصیحت ومنم. 5 کاله تیر شول. سلیم لوی شو خو د مور او پلار فرمانبرداره پاتې شو. هر ورځ به دوی سره مرسته کوله. هیڅکله به یې نه دروغ ویل نه به یې کینه کوله. ګرانه سلیمه زویه، راځه چې کور ته لاړ شو، ډېر ستړی شوی یم. سمه ده پلاره، راځه چې لاړ شو. تاسو آرام وکړئ، زه به د اوبو لوټه راوړم. زویه، شیطان تل کوشش کوي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان هلک په ناوړو کارونه راولي، د بدو ملګرو سره یوځای شي، ترڅو خپل ژوند او آخرت دواړه له تباهۍ سره مخامخ کړي. هو پلار جانه، زه به تل کوشش کوم چې په خپلو ملګرو کې دقت او پاملرنه وکړم. ښه ملګري به خوښ کړم چې راتلونکي کې راته ستونزه پیدا نشي. ګرانه زویه، په خیر راغلې، تل خوشحاله اوسې. ډوډۍ مو خوړلې ده او که نه؟ نه مور جانې، ډوډۍ مو نه ده خوړلې، لږ کروندې راغلي یو. بس لږ صبر وکړه، دغه ده ډوډۍ تیاره ومه درته. الله تعالی سلیم ته برکت ورکړ. هغه ډېرې پیسې لاسته راوړې او په کلي کې د خوراک فروشۍ دکان جوړ کړ. ټول کلی خوشحاله و. دا د الله جل جلاله نعمت دی چې موږ ته یې راکړی دی. موږ باید د دې نعمت ناشکري ونه کړو. شکر دی الله جل جلاله ته. نو په دې وخت د سلیم زوړ ملګری راځي چې نوم یې کریم دی. هغه یو څه حسدناک دی. ګرانه سلیمه، نوی دکان دې جوړ کړی؟ موږ ته خو دې هېڅ هم ونه ویل، ولې یې پټ ساتې؟ ملګري بس دا مو جوړ کړو. زما ورته اراده هم نه وه. الله وکړو چې کار روان شو. ته راشه، زه به درته یو څه خوراک درکړم. دا سلیم اوس ډېر ښه شوی، ډېر نیک دی، خو زه به یې ښکته راښکم. ما انتظار کړی دی، اوس به له نیکۍ څخه بدۍ ته یې راوړم. لومړی به یو ملګری ورته ښایم، بیا به یې دویم، بیا به یې درېیم، تر څو چې خپله لاره پرېږدي یا یې هېره کړي. سلام علیکم، ته سلیم یې چې مشهور دکان لري؟ وعلیکم السلام. هو زه سلیم یم. تاسو څوک یاست؟ موږ ستا نوي ملګري یو. موږ اورېدلی دي چې ته ډېر ښه انسان یې، خو یوازې راځه چې یو ځای شو، تفریح به وکړو. ژوند لنډ دی، ولې خوند ونه څکو؟ زه ډېر وخت دکان کې یم او پلار مې ویلي چې له بدو ملګرو بد ملګري موږ بد نه یو، موږ خو ښه یو. ته داسې ژوند کوي کبرجن په شان. راځه یو شپه زموږ سره وګرځه، که خوښه دې نه شوه نو پرېږده یې. سمه ده، یوه شپه بس یوه شپه به وکړم. شیطان خپل کار وکړ. سلیم هره شپه له دې بدو ملګرو سره وتل. لومړی یو ګیلاس شراب، بیا حسد، بیا دروغ، بیا غیبت. سلیم هیر کړل چې هغه څوک و. یو شپه سلیم او ملګري د کلي په لرې پرتې ویجاړه خونې کې ناست دي. نشه یې کړې ده. جبار یو چاړه راوباسي. سلیمه، ته زموږ مشر شوې، خو یو کار پاتې دی. هغه زوړ دکانوال چې ستا سیال دی باید له منځه یوسو. نه، هغه خو ښه سړی دی. هغې ما سره کوم بد نه دي کړي. که له منځه یې نه وړې نو ته زموږ ملګری نه یې. خلک به وایي چې سلیم کمزوری دی.
سمه ده، زه به یې وکړم او له منځه به یې یوسم. هسې نه چې خلک ما پسې خبرې وکړي، بیا به وایي چې سلیم کمزوری دی. خدایه زما زوی سلیم بیرته راوړه، شیطان ورته فریب ورکړی دی. یا الله، سلیم نیک و، مونږ خطا وکړه چې دومره ازادي مو ورکړه، خو ته یې بیرته نیکۍ ته راوله، که نه نو دا څه و؟ یالله خیر کی. بله شپه سلیم او ملګري د سیند غاړې ته تللي دي. دوی غواړي یو بېګناه سړی ووهي. سلیم چاړه په لاس کې نیولې ده، خو ناڅاپه یې لاس لړزیږي. د مور او پلار عکس د هغې سترګو ته راځي. نه، زه نشم کولی، زه سلیم یم، مجرم نه یم. نو په دې وخت کې جبار او نور ملګري پر سلیم غوسه کیږي. خیانت کوي، نو ته زموږ اوس دښمن شوې، ته دا کار نه کوې. جبار چاړه راپورته کوي، شخړه کیږي. سلیم تېښته غواړي، خو په تیاره کې د سیند غاړې څخه ښکته کیږي. غږ راځي، اخ اخ. سلیم په سیند کې لویږي، اوبه یې تیریږي، ملګري تښتي. شیطان د سیند په غاړه ولاړ دی، خندا کوي، خو ناڅاپه یې خندا بنده شي. یوې سپینې رڼا ته ګوري. دا رحمت دی، دا رحمت دی. نه نه، زه دلته نشم پاتې کېدلی. مورې لاره، بخښنه غواړم، تاسو سم وایئ، شیطان زه فریب کړی یم، خو اوس پوه شوم. زویه ته مړ نه شې، زه درته درمل راوړمه، خیر دی. نه مورې، دا ځل ژوند مې ختم شو، خو داسې مړ کېږم چې پوه شم انسان باید د شیطان له فریب څخه خپل ځان وساتي او تل د مور او پلار خبره ومني. ای خلکو، زما زوی سلیم مړ شو، خو هغه مړ نه شو تر څو چې پوه شو چې د شیطان دوستي د مرګ لامل کیږي. زه تاسو ته وصیت کوم، خپل اولادونه له بدو ملګرو لرې وساتئ او تل دوی ته د شیطان د فریب کیسه ووایاست. سلیم مړ شو، خو د هغه کیسه د تل لپاره پاتې شوه، ځکه چې هر څوک چې د شیطان تر فریب لاندې لاړ شي، د هغه پایله یا مرګ دی یا بدبختي. خو څوک چې د مور او پلار خبره ومني، هغه تل خوشحاله وي. تاسو باید څه وکړئ؟ په کمنټ کې خامخا موږ ته ځواب ووایاست او د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.